ملګرو سلام علیکم. ښه د آباد اوسئ، تحیات سوکالي مو نصیب شه. قدرمنو دوه خبرې در سره صرف شریکومه. د هر چا خوښه ده، څوک اوري څوک یې نه اوري، او هر چا ته د خپل اظهار خیال چې دی نو هغه کولو اجازت ده چې وایي کړي. بختي رحمان په دې ورځو کې څوک کسان دي زما له نوم نه راځي، خو ټول خلک به یې پېژني. نوم یې بار بار راځي په سوشل میډیا باندې. هغوی عمرې له راوستی دی. نو زه خو یم چې د ټول نه مخکې دې خبرې ته پاملرنه پکار ده چې بختي رحمان یو ساده انسان دی. نو که د هغه په ځای باندې زه وایم که نه چې لکه یو سړی خپل ګیر چاپېره وګوري، خپل ګاونډیان وګوري، په خپله محله کې وګوري، یا په دې سعودي کې یو سړی وګوري که نه، په دې سعودي کې بلها کسان پښتانه ناست دي، هغه 10 11 کاله شوي دي، هغه خپل کور ته نشي تللی، قرضداري شوي دي، هغه خپل بچي نشي لیدی، هغه دلته کې د بېعزتۍ ژوند تېری په سعودي کې دننه قرضداري شوي دي. یو بل ما ولیدو چې یو بل د ګریوانونو نه رانیسي پې چې زما پیسې راکړه او د هغه غریب سره پیسې نه، یعنې د ذلالت د بېعزتۍ ژوند تېری. په کار داسې ده چې دا بختي رحمان چې څوک عمرې له راولي که نه، چې دغه نمونه خلک چې دي که نه، له اول په خپل چاپېرچل کې په ګیر چاپېره ماحول کې دغه نمونه خلک وګوري او دغه خلک د بېعزتۍ د ژوند نه خلاص کړي، نو بیا دې هلو خلک عمرې له راولي. له اول د ځان په دین اسلام باندې پوهه کړي. که داسې نه نو بیا که په نیکنیتۍ یې راولي، خو جزه خیر ده، ټیک خبر ده، خدای پوه شه او هغه پوه شه. خدای په نیکنیتۍ ځکه نه راوستی چې د هغه ویډیوګان ما 2-3 ولیدل که نه، هغې ځان ته کېنولی دی، یو طرف ته یې سره خرلی دی، عمرې کړي دی، بیا په حرم شریف کې به یا په مدینه کې یا به واپس راغلي، خو هغه ناروا کنځل بختي رحمان کوي او دو پورې خاندي. نو د دې مطلب دا شو چې دا بختي رحمان دې کسانو کنځلو له راوستی دی، عمرې له نه دی راوستی. نو چې یو کس کنځلو له راولئ، عمرې له یې نه راولئ او ځان له نوم پیدا کوئ، نو دا نوم ارزي ده. یو ځلې به دا ټول مرئ، موږ ټول به مرو، دا نوم به په دې ځای باندې پاتې. نو په کار داسې ده چې کم شتمن خلک دي، هغه دې په دې سعودي کې وګوري، هغه دې په خپل کلي کې وګوري، هغه دې په خپل چاپېرچل کې وګوري چې آیا زه چې دا کم کسان عمرې له راولمه یا یې حج له راولمه، چې آیا زه پردی حق څو نه خورمه، زه د رور حق څو نه خورم، زه د خور حق څو نه خورم، یا زما په ګیر چاپېره ماحول کې زما په ګاونډ کې کم کسان دي چې هغه د ضلالت سره مخ دي او د هغو سره د سبا د رزق پیسې نشته. نو چې ځان په دې خبره پوه کړي چې آیا یو انسان عمرې له راوستل دغه خبره غوره ده، بهتره ده د الله په نزد، یا د دې غریب مرسته کول چې د چا بچي نه جوړه دي، څوک د سعودي عرب نه کور ته نشي تللی، په کولو 10 12 14 کاله وشو، 9 کاله وشو، یا دو د دې ځای نه ازادول پکار دي چې خپل وطن ته لاړ شي. نو د دې دپاره د علما هم خپلې رایې ورکړي چې آیا دا کسان چې کم کوي دغه ښه ده، عمرې له خلک راوستل ښه دي، او که نه په معاشره کې د غریبانانو د بېوسو خلکو مرسته کول ښه دي چې هغه د ضلالت سره مخ دي. او دی خو ظاهره خبره چې بختي رحمان عمرې له نه دی راوستی، هغه صرف کنځل له راوستی و او دغه دي ښه کنځل روان دي، یو بل پې کنجي دي، ورته د خندان شنه دي. الله دې ورته هدایت نصیب کړي. ډېره ډېره مننه.